بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د روژې مسائل دي. قدرمنو اوریدونکو، روژه په حقیقت کې یوه مدرسه ده. که چیرې مسلمانان په سمه طریقه او د سنت سره سم په روژې باندې عمل وکړي او په دې مدرسه کې شامل شي، بېشکه د دې مدرسې د فراغت نه وروسته به د پخوا په پرتله په ډیره غوره انسان تبدیل او بدل شي. روژه یوازینۍ مدرسه ده چې انسان پکې خپلې هغه اړیکې او روابط چې د اسلام سره یې په مختلفو برخو کې سستې شوې وي بیرته نوې او پیاوړې کوي او په هغو ژمنو کې چې کمی کړی په دویم ځل هغه بیرته قوي کوي او ټینګوي. روژه داسې مدرسه ده چې مسلمانان پکې تیر او ماضي تر شا پرېږدي او نوې نړۍ ته د نوي عزم په نوي روح او نشاط سره ننوځي. په دې مدرسه کې د آخرت یاد تازه کوي او دا درس یادوي چې د آخرت نیکمرغي او د الله تعالی رضا حاصلول د مؤمن لپاره تر ټولو لوړه هدف او لوړه مقصود دی او باید چې دا هیڅکله موږ هیر نه کړو. او روژه داسې مدرسه ده چې انسان متصف په تقوا ګرځوي، د انسان په زړه کې د الله رب العزت ویرې ته ځای ورکوي او تقوا هغه شی دی چې انسان جنت ته رسوي او د الله رب العزت د عذاب او د جهنم نه ساتي. لکه چې الله رب العزت فرمایي ان المتقین فی جنات و نعیم، پرهیزګاران به هلته په باغونو او نعمتونو کې وي. او په بل ځای کې الله فرمایي ان الله یحب المتقین، بېشکه الله تعالی متقیان خوښوي. او د دې لپاره چې مؤمن وکولی شي په خپل زړه کې تقوا ځای پر ځای کړي، باید د دې لار ووهي او تقوا ته د رسیدلو ډیره غوره لار هغه روژه، لمونځ، اذکار، دعا، د قرآن کریم تلاوت، د الله رب العزت په لاره کې لګښت، اعتکاف، سب استغنا ده. نو الله رب العزت دې په روژه کې موږ ته د دې نیکو اعمالو توفیق نصیب کړي تر څو د تقوا لاره باندې روان شو. چې په تقوا روان شوې د هغه آخرنی ځای جنت دی. الله دې موږ ته جنت نصیب کړي. الله رب العزت د روژې په هکله فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله فرمایي ای مسلمانانو، ای مؤمنانو، پر تاسو باندې روزه فرض کړې شوې ده لکه چې له تاسې نه د مخکې په پیغمبرانو باندې او د هغوی په پیروانو باندې الله روژه فرض کړې وه. او دا روژه په تاسې باندې د دې لپاره فرض کړې شوې ده چې په تاسې کې د پرهیزګاري صفت پیدا شي او تاسې د الله نه ویریږئ. نو هغه انسان که زموږ مسلمانان ورونه دي یا خویندې دي خو روژه نیسي لکن په هغو کې د تقوا صفت نه پیدا کیږي، د الله رب العزت ویره د هغوی په زړه کې ځای نه نیسي، نو هغه دې پوه شي چې د هغه روژه نه ده، بلکې داسې روژه ونیسئ چې د هغې روژې په وسیله باندې ستاسې په زړونو کې د الله ویره پیدا شي او د متقیانو صفت زموږ په زړونو کې پیدا شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السهر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ډېر روژتیان داسې دي چې د هغوی لپاره د هغوی د روژې نه کم اجر و ثواب نشته مګر صرف دا چې د هغوی ګیډې به اوږي
ځکه په خولې باندې صرف خوراک او څکاک نه دی کړی، لکن دروغ یې ویلي دي، حرامو ته یې کتلي دي، حرام یې اورېدلی دي، نو د دې روژې نه دې لپاره کم ثواب نشته مګر صرف دا چې د هغه ګیډه وږې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رب قائم لیس له من قیامه الا السحر. ډېر داسې کسان دي چې هغوی شپې ولاړ وي د الله طاعت او د الله عبادت کوي، شپې رڼې کوي، خو د هغې نه هغوی لپاره کوم اجر و ثواب نشته الا سحر مګر ستومانتیا او بېخوبي. نو قدرمنو اوریدونکو راشئ چې ته داسې روژه ونیسو چې واقعا په موږ کې د تقوا صفت او د الله ویره پیدا شي. داسې روژه نه چې په هغې باندې زموږ ګیډه وږې او تږې وي او د هغه په بدل کې موږ لپاره هیڅ کم اجر و ثواب نه وي. خپل ټول غړي او د خپل د بدن ټول اعضا روژه کړئ تر څو چې د الله رب العزت د رحمت او د مغفرت مستحق وګرځو. همدارنګه کومه عبادت چې په شپې کې کوئ ستاسې مقصود او ستاسو هدف د الله رضا وي، که هغه تلاوت وي، که تراویح وي، که د تهجد منځونه وي، یا د الله رب العزت اذکار وي، په هغې کې صرف د الله رضا مطلوب او هدف وګڼئ او د دې لپاره یې وکړئ چې دا د رحمت میاشت ده، دا د مغفرت میاشت ده، دا د برکتونو میاشت ده، په دې هیله چې الله زما ګناهونه معاف کړي او تل لپاره ماته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. او که خدای مه کړه په دې کې ستاسو د الله رضا هدف نه وي، څه ناڅه ریا ستاسو په عبادت کې ځای ونیسي، نو بیا هلته کم اجر و پاداش نشته، صرف دومره چې بېخوبه به یاست او تاسو به ستړي یاست. همدارنګه الله رب العزت په سورة بقره کې فرمایي کذلک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون. دغه شان الله خپل حکمونه خلکو ته په ډاګه څرګندوي، ښایي چې هغوی له ناوړه چلند نه ځانونه وژغوري او په دوی کې د تقوا صفت پیدا شي. او یو حکم د الله د حکمونو نه روژه ده. او الله رب العزت په خپل کلام کې د توبه کوونکو ستاینه داسې کوي، فرمایي ان الله یحب التوابین ویحب المتطهرین. الله رب العزت هغه خلک خوښوي چې له بدي نه لاس واخلي او هغوی سپېڅلتیا غوره کړي. نو د روژې مبارکه میاشت د توبې میاشت ده، د روژې مبارکه میاشت د پاکي میاشت ده. د الله رحمتونه د روژې په میاشت کې د باران په شان باندې وریږي. نو راشئ چې د خپل تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړو او په خپلو ګناهونو باندې ندامت او پښیمانتیا څرګنده کړو او د الله رب العزت نه د خپلو ګناهونو بخښنه او مغفرت وغواړو تر څو چې الله زموږ ګناهونه معاف کړي او د تل لپاره الله موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د روژې مبارکه میاشت د صبر میاشت ده. هم د خوراک په مقابل کې صبر، هم د څکاک په مقابل کې صبر، هم د حرامو او د فجایع په مقابل کې صبر. نو چا چې صبر وکړه رسول الله فرمایي چې وثواب الصبر الجنه، د صبر ثواب چې دی هغه جنت دی. او الله رب العزت د صبر کوونکو په هکله فرمایي واصبروا ان الله مع الصابرین. له زغم او د صبر نه کار واخلئ، په یقیني توګه الله رب العزت د صابرانو ملګری دی. نو که غواړئ چې الله رب العزت معیت حاصل کړئ او د الله رب العزت ملګرتیا د خپله کړئ، نو راشئ داسې روژه ونیسئ چې په واقعي توګه د الله رب العزت د مغفرت او د رحمت مستحق وګرځو. 11 میاشتې موږ خوراک وکړه او څښاک هم وکړه. راشئ دا یو میاشت د الله دپاره خوراک پرېږدئ، څښاک پرېږدئ او همدارنګه هغه ناوړه خبرې او ناوړه اعمال چې مخکې د روژې نه په هغې باندې موږ اخته وو د الله لپاره هغه پرېږدئ. دروغ پرېږدو، غیبت پرېږدو، تهمت پرېږدو، همدارنګه ناوړه خبرې پرېږدو، د حرامو اورېدل پرېږدو، د حرامو کتل پرېږدو،
هغه لارې چې په هغه باندې الله ناراضه کیږي او د الله د لعنت او د غضب سبب ګرځي هغه لارې پرېږدو، هغه لارې غوره کړو چې په هغه باندې الله زموږ نه راضي کیږي، په ځانګړې توګه په دې مبارکه میاشت کې چې د الله د رحمت او د مغفرت میاشت ده. او که خدای مکړه په دې میاشت کې بیا هم موږ د متقیانو او د تقوا صفت خپل نه کړه بلکې بیا هم په بدبختیو باندې اخته وو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ازلی بدبخت هغه انسان دی چې په دې مبارکه میاشت کې هم هغه د الله رب العزت د بخښنې او د الله رب العزت د رحمت نه محروم پاتې وي. الله رب العزت دې موږ هیڅکله نه محرومه وي. الله رب العزت دې زموږ خویندو ته، همدارنګه زموږ میندو ته او زموږ ورونو او همدارنګه زموږ پلرونو مشرانو ته د نیکو اعمالو توفیق ورکړي، د دې ترڅنګ چې الله هغوی ته د نیکو اعمالو توفیق ورکړي چې زموږ په کورنۍ کې نور هغه کسان چې هغوی لا دین سره پوره آشنایي نه لري هغوی د الله دین ته وهڅوي، د الله د وعد و وعید نه خبر کړي، تر څو چې الله په موږ باندې زموږ په کورنۍ باندې زموږ په خویندو او میندو باندې خپل رحم او د خپل کرم وکړي او الله د تقوا او د متقیانو صفت په موږ کې پیدا کړي. په دې هیله نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. په محبت کې شونډې وسوځوه، په محبت کې شونډې وسوځوه، په محبت کې شونډې وسوځوه. غفلت حرام دی د روژې د میاشتې، غفلت حرام دی د روژې د میاشتې، لوړې مقام دی د روژې د میاشتې، لوړې مقام دی د روژې د میاشتې، حق اکرام دی د روژې د میاشتې، حق اکرام دی د روژې د میاشتې، لوړې مقام دی د روژې د میاشتې، لوړې مقام دی د روژې د میاشتې. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. حضرت ابي هريره رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وفي رواية أنا معه إذا ذكرني. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت فرمایلی بنده تل د نوافلو په ادا کولو ماته ځان رانږدې کوي تر دې چې زه د هغه سره مینه کوم. او په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت دی فرمایي انا معه اذا ذکرني، الله وایي زه د هغه سره یم کله چې ما یادوي. نو د روژې په میاشت کې لکه څنګه چې فرضي عبادات موږ او تاسو ادا کوو همدارنګه نفلي عباداتو کې باید ډیر کوشش وکړو، ځکه الله وایي چې بنده په نفلي عباداتو ماته ځان رانږدې کوي تر دې چې هغه سره زه مینه کوم. نو چا سره چې الله مینه وکړي نو د دې نه لویه کامیابي او لویه سرفرازي بله نشته. نو د روژې مبارکه میاشت یوازینۍ وسیله ده چې انسان د تقوا او پرهیزګاري په لار پر مخ بیایي، په دې شرط چې د رمضان روژه د سنت طریقې سره سم ادا کړي. په دې صورت کې به د مسلمان په وړاندې د تقوا او پرهیزګاري ټولې لارې خلاصې او بدسیره شي او د دې آثارو ته به یې په زړه کې ځای ورکړي او د روژې په پای کې به د مؤمن زړه د تقوا او یقین په لور باندې ډک او روښانه شي. د روژې له سنتو څخه پیشنمای او سحري ده. د هغه خوراک دی چې د شپې له نیمایي څخه وروسته تر سبا راختلو پورې خوړل کیږي، چې د دې په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی تسحروا فإن فی السحور برکه. رسول الله وایي تاسې سحري او پیشنمای کوئ ځکه په سحري کې برکت دی. مؤمن د پیشنمي د خوړلو لپاره د سهار څخه مخکې بیدار وي، ویښ وي او د دې آداب چې د اودس، لمونځ او استغفار څخه عبارت دي ډیر ښه طریقه باندې هغه پر ځای راوړي او د سبا راختلو نه وروسته د مسجد په لور روانیږي او د سهار لمونځ ادا کوي او د سهار لمانځه له سنتو څخه هغه وروسته هغه مسنون اذکار کوي
چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو ثابت دي. لکن له بده مرغه زمونږ اکثر رونه او خویندې د غفلت په خوبونو باندې پراته دي. هغه سحري او پیشنمۍ چې رسول الله هغه برکت ګڼلی د هغې نه ځان محرومه کوي، او که راپاڅي نیم ویښ او نیم ویده هغه خوراک وکړي او بیرته د خپل بسترې او د خپل خوب ځای ته ځي. نه، چې کله راپاڅئ اودس وکړئ، الله یاد کړئ، استغفار ووایئ. چې کله م خوراک وکړه د هغه نه وروسته د سهار د مانځه انتظار باسئ. چې کله م سنت وکړل هغه مسنون اذکار چې د رسول الله د احادیثو نه ثابت دي هغه ووایئ. مونځ په جمع سره د نارینهو لپاره په جومات کې او ښځې په کور کې ادا کړي، تر څو چې واقعا د الله رب العزت د مغفرت او د رحمت مستحق وګرځو. د غفلت خوبونه تر څه وخته پورې؟ د روژې یو بل سنت د روژه ماتي پر وخت دعا کول دي، ځکه چې په دې وخت کې د روژتي دعا قبلیږي او دا وایي چې اللهم لک صمت وعلى رزقک افطرت وبک آمنت وعلیک توکلت. ای الله، ستا لپاره مې روژه نیولې ده، ستا په روزي زه روژه ماتوم او پر تا مې ایمان راوړی دی. د روژه ماتې په وخت کې به ډېر نه ورخطا کیږو، بلکې د روژه ماتې نه 15 دقیقې 10 دقیقې مخکې خپل تضرع او عاجزي لاسونه الله ته پورته کړئ او د الله رب العزت نه خپل د ګناهونو بخښنه وغواړئ او د راتلونکي لپاره د نیک اعمال توفیق، ځان لپاره د خپل کورنۍ لپاره د الله نه وغواړئ. هیله ده چې الله رب العزت زموږ دعاګانې قبولې کړي. خو زموږ نه اکثرو وختونو کې هغه دعاګانې هیرې دي، بلکې دا انتظار باسو چې کله اذان کیږي او د هغه خوراک نه موږ استفاده وکړو. د روژې بل سنت د تراویح لمونځ دی چې مسلمانان د ماسخوتن د لمانځه څخه وروسته په جمع سره ادا کوي، چې په دې کې ذکر د الله رب العزت د کلام تلاوت، رکوع، سجده او د الله له طرف نه انابت پر ځای راوړي. خو د دنیا کارونو ته موږ ښه آماده یو، کولی شو چې په ګرمي او په یخني کې هغه سر ته ورسوو، خو چې کله د تراویح لمونځ شي بیا دا وایو چې زه وس او توان نه لرم. نه، راشه د روژې په مبارکه میاشت کې هغو عملونو ته مخه کړه چې الله رب العزت باندې رحم او کرم وکړي. د روژې بل سنت د روژې په وروستنۍ لسیزه کې اعتکاف کول دي، چې په دې کې د مسلمان زړه په بشپړه توګه د دنیوي اړیکو څخه پرې کیږي او اخروي اعمالو ته فارغیږي. د روژې بل سنت د قرآن کریم تلاوت کول دي، او په کمه اندازه چې نه وي باید هر مسلمان رور او زموږ مسلمانانې خویندې د روژې په مبارکه میاشت کې یو ځل باید قرآن ختم کړي. د قرآن کریم د تلاوت سربیره باید د قرآن کریم تعلیم او د قرآن کریم تفسیر هم په دې میاشت کې هیر نه کړو، ځکه چې جبرائیل علیه السلام به په دې میاشت کې تشریف راوړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به قرآن شریف تکرارولو تر څو یې یاد کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې ځای ونیسي. نو په هغه ځای کې چې د تفسیر حلقې دي، د ترجمې حلقې دي، په هغې کې اشتراک وکړئ او د الله رب العزت د کلام او د هغه د واقعیت او د مفاهیمو نه ځان خبر کړئ. د روژې له سنتو څخه د الله رب العزت په لاره کې لګښت کول او خرچ کول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې میاشت کې د سهار له باد او د سهار له نسیم څخه هم زیات سخاوت کوه. نو زموږ مسلمانان وروڼه او خویندې دې هم په دې مبارکه میاشت کې نفلي صدقاتو ته مخه کړي تر څو چې الله په موږ باندې رحم وکړي. که موږ او تاسو په خپله کورنۍ کې ځان لپاره، د خپل اولادونو لپاره او د خپلو بچیانو لپاره څو قسمه او څو ډوله خوراکونه په روژه ماتې کې او همدارنګه په پیشنمي کې تیاروو، نو هغه یتیمان چې زموږ په کلي او کور کې، هغه بېوزله کسان چې زموږ په کلي او کور او په ګاونډ کې ژوند کوي، باید هغه هیر نه کړو. ځکه که موږ او زموږ اولادونه څو قسمه او څو ډوله خوراک خوري او هغوی وچه ډوډۍ په لمدو اوبو کې خیشته کړي، د هغې نه خوراک کوي، نو دا روژه به زموږ د الله په دربار کې چیرته قبوله شي؟ لکه څنګه چې په خپلو اولادونو باندې رحم کوئ،
په خپلو اولادونو باندې ترحم کوئ نو همدارنګه د هغوی په اولادونو په هغو کونډو او په هغو یتیمانو باندې هم رحم وکړئ. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې زه په کور کې ناسته وم چې یوه کونډه ښځه چې هغې سره دوه یتیمې وړې وړې نجڼکۍ وې راننوتلې زما کور ته او دا یې راته ویلې چې موږ وږي یاستو. نو ما سره په کور کې بل څه نه وه، 3 خرماوې وې راسره. یوه خرما مې یوې ماشومې ته ورکړه، بله خرما مې بلې ماشومې ته ورکړه او یوه خرما مې د دوی مور ته ورکړه. هغې ماشومې خرما وخوړله او دې بلې ماشومې خو مور یې هغه زړی پې لرې که او خرما یې پورته کړه چې ویې خوري. دې ماشومانو لاس ور واچوه خو هغې مور بیا هغه نیمه کړه، نیمه یې د یوې په خولې کې ورکړه، نیمه د بلې په خولې کې، خپله یې ونه خوړله. حضرت عایشه وایي د دې حالت نه زه سخت متاثره شوم چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی دا واقعه ما ورته بیان کړه. نو رسول الله راته ویلې چا چې د 2 جنکیو او د دې مور سره نیکي وکړه الله به جنت ته بوځي. نو لکه څنګه چې په خپل اولادونو باندې ترحم کوئ په نورو یتیمانو او په بېوزلو باندې هم ترحم وکړئ چې د هغو د ترحم او د شفقت د وجې نه الله رب العزت موږ جنت ته داخل کړي. ځکه زموږ ټولنه داسې ټولنه ده هیڅ کورنۍ به بې یتیم او بې کونډې نه وي. د روژې په مبارکه میاشت کې لا زیات هغو سره مرسته وکړئ. همدارنګه خپلو امسایګانو سره. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایي چې په مسجد نبوي کې د روژې په میاشت کې څه صدقات راغلل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته څه خواړه راکړل او یو کور یې راوښوده چې هلته کونډه وه هغې سره څو یتیمان ول چې دا د هغوی کور ته یېسه. نو چې کله زه ورغلم د هغو دروازه مې وډبوله. هغه ښځه راغله دروازې ته ما ته ویلې څوک یاستئ؟ ما ورته ویلې چې رسول الله تاسو لپاره څه خواړه را استولي دي. نو هغې ښځې راته ویلې چې زما وړو ماشومانو د ماښام په وخت کې خوراک غوښته، څه ما سره په کور کې نه ول، هغوی ژړل خو ما په یو کټوۍ کې څه اوبه واچولې او د هغو لاندې مې اور که او دا مې ورته ویلې چې زه تاسو لپاره خواړه تیاروم. نو هغوی د کټوۍ او د دیګي نه تاوېدل راتاوېدل، خوشحاله ول چې مور اوس موږ ته خواړه تیاروي، خو ما هغوی دوکه کول. نو بالاخره هغوی په هغه خوشحالي کې ویده شول، وږي ویده شوي دي. نو اوس هغوی ویده دي، زموږ تر څنګ بله کورنۍ ده چې هغه زما نه او زما د کورنۍ نه خوراک ته ډېره اړتیا لري، دا د هغو کور ته ویسه ځکه زما ماشومان اوس ویده دي. هغو کې داسې همدردي وه، هغو کې داسې ترحم وه، هغو کې داسې شفقت وه. نو ته هم مسلمانې مورې، ته هم مسلمان روره او پلاره چې د خپلې کورنۍ دپاره خپلو اولادونو لپاره څو قسمه خوراکونه تیاروي یا په روژه ماتي کې یا په پیشنوي کې، نو ستا په کلي او په کور او په ګاونډ کې چې هغه یتیمان او بېوزله او هغه کونډې دي هغه هیڅکله مه هېروه. د خپل وس مطابق هغو سره هم مرسته کوه ځکه د روژې مبارکه میاشت د مواسات او د ورورولي میاشت ده. د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت د مؤمن رزق لا زیاتوي. په دې ورکړه باندې به الله ستا رزق نه کموي، الله به د نور هم رزق زیاتوي. نو الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. نو د روژې مبارکه میاشت هغه مدرسه ده چې د هغې د روزنې تغییر او تربیتي آثار یې په ټولو وګړو او د ژوند په ټولو برخو او اړخونو کې ښکاره کړي دي. که هغه فردي ژوند دی، که هغه کورنی ژوند دی، که هغه ټولنیز ژوند دی، یا سیاسي ژوند دی، یا اقتصادي ژوند دی، یا عسکري ژوند دی، یا رواني یا تربیتي ژوند دی، په دې ټولو کې داسې مدرسه د روژه چې د خپل آثار یې ښکاره کړي دي. نو الله رب العزت دې موږ ته او تاسو ته او ټولو مسلمانانو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي او الله دې توفیق راکړي چې روژه په هغې طریقې سره ونیسو چې زموږ د ګناهونو د بخښنې سبب وګرځي او د الله د رحمت او د مغفرت مستحق وګرځو په دې هیله. نو قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، الله مو مل شه. مخ کا څرمن سړک په اوجس روشان، مخ کا څرمن سړک په اوجس روشان، مخ کا څرمن سړک په اوجس روشان. پښې انعام دی د روژې د میاشتې
پکښې انعام دی د روژې د میاشتې لوړې مقام دی د روژې د میاشتې لوړې مقام دی د روژې د میاشتې حق اکرام دی د روژې د میاشتې حق اکرام دی د روژې د میاشتې لوړې مقام دی د روژې د میاشتې لوړې مقام دی د روژې د میاشتې ولاړی زندان ته زولانا سو ابلیس ولاړی زندان ته زولانا سو ابلیس ولاړی زندان ته زولانا سو ابلیس پروت باندې دام دی د روژې د میاشتې پروت باندې دام دی د روژې د میاشتې لوړې مقام دی د روژې د میاشتې لوړې مقام دی د روژې د میاشتې حق اکرام دی د روژې د میاشتې حق اکرام دی د روژې د میاشتې لوړې مقام دی د روژې د میاشتې لوړې مقام دی د روژې د میاشتې چې بی خدایا محبت کوي عباس دی شیطانی او نفسانی هوا هواس دی چې بی خدایا محبت کوي عباس دی قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب و اصلاحي بیان ته په دې هیله چې د پای تر شیبو راسره مل واوسئ هیڅ د خدایه سره نه وي حب په مثل د ځنګیو او مګس دی شیطانی او نفسانی هوا هواس دی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د روژې فضائل او د روژې برکات قدرمنو اوریدونکو د روژې مبارکه میاشت شروع ده او د روژې مبارکه میاشت کې د الله رب العزت رحمت د تیز باران په شان باندې وریږي او هغه وخت چې تیز باران وریږي مسلسل د هغه نه هر څه سیرابه کیږي او هر څیز د هغه نه ګټه اخلي او هر شی په دې باران باندې صفا کیږي او هغه په دې باندې وینځل کیږي همدارنګه په دغه برکتناکه میاشت کې د الله رب العزت رحمت سره هر مسلمان انسان سیرابه کیږي او د هغه فایده اخلي او د هغه ګناهونه په دې مبارکه میاشت کې صفا کیږي او وینځل کیږي خو شرط دا دی چې په هغه صورت کې چې تیز باران مسلسل وریږي په هغه باندې هر شی سیرابه کیږي او صفا کیږي چې هغه لوښی سیده ایښی وي نو که یو لوښی سیده نه وي ایښی بلکې هغه پړ مخې په ځمکه باندې پروت وي نو که 10 ورځې باران ووریږي د هغه لوښي منځ ته اوبه نه ورځي دا خو لا پرېږده چې هغه دې سیرابه شي او هغه دې په دې باران باندې ووینځلی شي یا دې صفا شي نو د روژې په مبارکه میاشت کې د الله رب العزت رحمت د تیز باران په شان باندې راوریږي خو د دې نه فایده هغه انسان وچتوي هغه انسان ترې فایده اخلي چې هغه د خپل د زړه لوښی سیده کړی وي یعنی د ورځې روژه نیسي او د شپې د الله رب العزت په طاعت او عبادت باندې مصروفه وي نو دې د خپل د زړه لوښی سیده کړی د الله رحمت ته
د الله مغفرت ته، نو دا انسان به په دې مبارکه میاشت کې د الله رب العزت د رحمت نه او د الله رب العزت د بخښنې نه ګټه اخلي. الله رب العزت به دې ته بخښنه کوي او په وروسته ورځو کې به الله دې ته د نیکو اعمالو توفیق ورکوي. د روژې مبارکې میاشت هره شپه د الله رب العزت د رحمت او د مغفرت د کسب کولو شپه ده، چې په دې شپه کې انسان تراویح وکړي، ختمونو کې اشتراک وکړي، نفلي عبادات وکړي، الله رب العزت تسبیح او تقدیس بیان کړي. نو هره شپه د روژې مبارکې میاشتې د الله رب العزت د رحمت او د الله د مغفرت د کسب کولو شپه ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د روژهدار وده کیدل عبادت دی، د روژهدار خاموش اوسیدل تسبیح دی. د الله رب العزت څومره لوی رحمت دی چې روژه نیولو سره څومره وخت اوده کیږي، دا وخت به هم په عبادت کې شمارل کیږي، او څومره وخت چې کار کوي او د فضول او د لغو خبرو نه ځان ساتي، نو ستا خاموش پاتې کیدل به هم د سبحان الله ویلو برابر د ثواب په اعتبار سره لیکل کیږي. دا د الله ډیر لوی رحم او د الله رب العزت ډیر لوی فضل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت دی چې د روژتي اوده کیدل هم عبادت دی، د هغه خاموش اوسیدل هم عبادت دی. نو د روژې په مبارکه میاشت کې د 24 ساعته شپه او ورځ څه تیریږي، دا ټول عبادت جوړیږي. او روژتي چې په اخلاص او صداقت سره روژه نیولې وي، هغه د الله رب العزت محبوب جوړیږي. اما هغه انسان چې د خپل د زړه لوښی نه وي سیده کړی، د هغه په زړه کې اخلاص او صداقت او تقوا او د الله ویره نه وي پرته، نو هغه په دې میاشت کې هم چې د الله رب العزت رحمت د تیز باران په شان باندې وریږي، هغه به په دې میاشت کې هم د الله د رحمت نه محرومه وي. لکه څنګه چې تاسو یو لوښی په تیز باران کې چپه کیدئ، نو د هغه منځ ته هیڅکله اوبه نه رسیږي، هغه پرې نه صفا کیږي، هغه پرې نه وینځل کیږي. نو همدارنګه چا چې د روژې په مبارکه میاشت کې د خپل زړه د الله طرف ته نه وي متوجه کړی، خپل ځان د الله په عبادت او طاعت باندې نه وي مشغوله کړی، نو د هغه د زړه لوښی چپه دی، کله هم هغه ته د الله رحمت او د الله بخښنه نه رسیږي. نو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل زړونه الله طرف ته متوجه کړو، په خپل زړونو کې د الله ویرې ته ځای ورکړو، او د روژې مبارکه میاشت د الله په طاعت او د الله په عبادت باندې تیره کړو، تر څو زموږ ګناهونه الله صفا کړي، الله موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، او الله رب العزت موږ د خپلو خاصو بندگانو کې حساب او شمار کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت به د روژهدارو خلکو لپاره د قیامت په ورځ د عرش لاندې دسترخوان خور کړی وي، او دا کسان به د آخرت په ورځ د الله رب العزت د عرش لاندې په دې دسترخوان باندې ناست وي، او دوی به خوراک کوي، او نور خلک به په دغه ورځ د الله رب العزت په حساب کې راګیر وي. په دې باندې به خلک تعجب کوي چې دا څنګه خلک دي چې دوی خوراک کوي او موږ تر اوسه پورې په حساب کتاب کې مصروف یو. نو دوی ته به جواب ورکول کیږي چې دوی به روژه نیوله او تاسو خلکو به روژه نه نیوله. نو الله رب العزت دوی ته دومره عزت او دومره شوکت ورکړی چې حساب کتاب پرې هم نشته، او په هغه ورځ د الله رب العزت میلمانه دي، او د عرش لاندې دوی ته دسترخوان خور دی، او د الله د نعمتونو نه استفاده کوي. دوی د الله لپاره په دنیا کې لږ وخت او معمولی وخت لپاره ځان د خوراک او څکاک او د نفسانی خواهشاتو نه ساتلی و. نن د الله رب العزت له طرفه دوی ته دا بدله ورکول کیږي چې دوی شاهي میلمانه دي. د دنیا شپه او ورځ 24 ساعته وي، او په دې کې صرف سبا صادق راختو نه واخله تر لمر پرېوتلو پورې خوراک څښاک پرېښودل او وږی تږی اوسېدل
کوم سړی چې دا معمولي شان لږه او تنده برداشت کړي الله رب العزت به هغه د قیامت په دغه اوږده او غټه ورځ د لږې او تندې نه محفوظ وساتي چې د دې ورځ په باره کې قرآن مجید کې ارشاد دی فی یوم کان مقداره 50,000 سنه هسې ورځ چې د دې مقدار او اندازه به 50,000 کاله وي. نو الله رب العزت دی د روجې په مبارکه میاشت کې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. دا نه چې صرف په خولې باندې موږ روجه نیولې وي، خوراک نه کوو، څښاک نه کوو، خو غیبت کوو، دروغ وایو، حرام ګورو او حرام اورو. نه، د خپل بدن ټول غړي روجه دار کړئ. په سترګو باندې حرام مه ګورئ، په غوږونو باندې حرام مه اورئ، په ژبه باندې دروغ، غیبت او تهمت ټول پرېږدئ تر څو چې زموږ روجه د الله رب العزت په دربار کې قبوله او مقبوله شي او الله رب العزت زموږ ګناهونه معاف کړي او د خپل رحمت زموږ د حال شامل وګرځوي. خو قدرمنو اوریدونکو، د دې ټولو فضیلتونو باوجود دا مه ګڼئ چې روژه د مونځ نه افضله او بهتره ده، بلکې دا خبره په شریعت کې فیصله شوې او منل شوې ده چې مونځ د روژې نه په هر حال کې افضل او غوره دی. د دې ټولو احادیثو مطلب دا دی چې د روژې ډیر لوی ثواب دی. د دې نه محروم کیدل پکار نه دي چې یو انسان د دې ثواب او د دې اجرونو نه ځان محرومه کړي، خو په دې پوه شئ چې مونځ د ټولو عبادتونو نه افضل او غوره دی. خو زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلي او کور کې په عام طور باندې خلک څومره اهتمام چې د روژې د مبارکې میاشت کوي، دومره اهتمام او دومره توجه د منځونو نه کوي. تاسو به لیدلی وي هغه کسان چې ټول کال یې د مانځه رخصتي کړي وي، چې کله د روژې مبارکه میاشت راشي بیا د روژې په مبارکه میاشت کې هم د مانځه پابندي کوي. خو بعضې خلک بیا هم داسې بدبخته شته چې د روژې په مبارکه میاشت کې روژه نیسي خو بیا هم مونځ نه کوي. د هغه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. ډېر روژهداران داسې روژهداران دي چې هغوی دپاره د روژې نه کم اجر و ثواب نشته مګر صرف دا چې د هغوی ګیډې به اوږې وي، هغوی لپاره کم بدله نشته. نو څوک چې د روژې په مبارکه میاشت کې مونځ نه کوي، دروغ نه پرېږدي، حرام کتل، حرام اوریدل نه پرېږدي، نو د هغه مثال هم داسې دی چې ګیډه به وږې او تږې وي خو د الله د رحمت او د الله د اجر نه به هغه محروم وي. نو د روژې مبارکې میاشتې ډیر ثوابونه او ډیر فضائل دي، خو د دې دا مطلب نه دی چې روژه د مانځه نه غوره او افضله ده، بلکې مونځ د ټولو عبادتونو نه افضل دی. الله رب العزت دې موږ ته په روژه کې او غیر د روژې توفیق د عبادت راکړي، توفیق د نیکو اعمالو راکړي، او الله دې موږ په روژه کې او د روژې نه وروسته د مانځه پابند وګرځوي، ځکه مونځ په هر حالت کې د روژې نه غوره او افضل عبادت دی. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې به راشو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته بیا هم زموږ خپرونه دوام لري. ملتیا مو وکړئ. چې تعالی کې هیڅ له خدایه سره نه وي، چې تعالی کې هیڅ له خدایه سره نه وي، حب په مثل د زړګیو او مګس دی، شیطانی او نفسانی هوا هواس دی، چې بی خدایه محبت کوي عباس دی، شیطانی او نفسانی هوا هواس دی. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نو د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې په دې کې مسلمان باید د الله رب العزت رحمت او د الله رب العزت مغفرت خپل کړي، چې الله پرې رحم وکړي او الله رب العزت د هغه ګناهونه معاف کړي. نو په ورځ کې د الله رب العزت د رحمتو کس کولو ذریعه هغه روژه نیول دي.
چې په ډیر اخلاص او صداقت سره انسان روژه ونیسي، د خوراک او څښاک همدارنګه د نفسانی خواهشاتو نه ځان وساتي او د هغه مطلوب د هغه هدف د الله رب العزت رضا وي. زه مطمئنه یم چې په دې انسان به د الله رب العزت رحمت د باران په شان وریږي او الله به یې ګناهونه ورته معاف کوي. همدارنګه د روژې مبارکه میاشت شپه هم د الله رب العزت د رحمت د کسب کولو ذریعه ده چې په دې میاشت کې د شپې تاسو تراویح وکړئ، د الله رب العزت د کلام تلاوت وکړئ، نو بیا به هم د الله رب العزت رحمت په تاسو باندې وریږي. الله به تاسو ته بخښنه کوي او الله رب العزت به تاسو د خپل محبوب بنده جوړوي، خو په دې شرط چې ستاسو په زړه کې اخلاص، صداقت او د الله رب العزت ویره پرته وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو انسان په قصد سره د روژې د مبارکې میاشتې یوه روژه په قصد سره وخوري نو بیا هم د دې ثواب کله نشي حاصلولی اگر که ټول عمر دا روژه ونیسي، ځکه کم نورانیت او برکت او ثواب چې د رمضان په یوه روژه کې الله تاته درکوي هغه دومره زیات ثواب دی که ټول عمر هم روژه ونیسي بیا هم دومره ثواب او دومره نورانیت ته ځان ته نشي کسب کولی. خو له بده مرغه نن موږ وینو چې ځینې خلک بیا هم د الله رب العزت نه ویریږي د روژې په مبارکه میاشت کې چې هغه د الله د عبادت میاشت ده، د الله د رحمت او د الله د مغفرت میاشت ده، بیا هم په بدو، په فسادو او په منکراتو باندې اخته دي. نو داسې انسانان د الله د رحمت نه محرومه دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بدبخته انسان او ازلی بدبخته انسان، شقی انسان هغه دی چې هغه هم د روژې په مبارکه میاشت کې د الله د رحمت نه محروم پاتې شي او دې ته په دې میاشت کې هم بخښنه ونه شي. نو څومره چې کولی شئ قدرمنو اوریدونکو د روژې په مبارکه میاشت کې صدقات کوئ، نفلي عبادات کوئ، ځکه الله رب العزت ستاسو یو نفلي عبادت په یو نفلي عبادت کې الله تاسو ته دومره ثواب درکوي لکه څه په نورو میاشتو او په نورو ورځو کې تاسو یو فرض کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت کې به د ټولو نه وړاندې د مونځ حساب کیږي. الله رب العزت به فرشتو او ملائکو ته ووایي چې زما د بنده مونځ وګورئ، دا نامکمل دی او که پوره او مکمل دی. نو که د هغه مونځ پوره وي هغه به پوره لیکل کیږي او که د هغه مونځ ناقص وي نو څومره چې نقصان وي هغه به لیکل کیږي. الله به بیا فرشتو ته ووایي چې تاسو وګورئ د سره څه نوافل شته او که نشته. که د ده سره نوافل وي نو په هغې سره به د نوافلو تکمیل کیږي، یعنې ستا نفلي عباداتو سره به الله رب العزت هغه فرض منځونو کوي چې ستا نقصان دی الله به هغه پوره کوي. دغه شان به د زکات حساب کیږي، اول به د فرض زکات حساب کیږي، که په دې کې څه کمایی راشي نو په نفلي صدقاتو سره به الله رب العزت د دې تکمیل کوي. نو راشئ د روژې په مبارکه میاشت کې تراویح وکړئ، نفلي عباداتو ته مخه کړئ، صدقاتو ته مخه کړئ، تر څو چې الله رب العزت د آخرت په ورځ موږ په خپل رحمت کې راونغاړي او هغه تقصیرات چې موږ په فرضي عبادتونو کې شوي دي الله رب العزت هغه په دې نفلي عباداتو سره موږ ته پوره کړي. نو قدرمنو اوریدونکو د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې انسان باید په دې کې کوشش وکړي چې د الله رب العزت رحمت خپل کړي او خپل تضرع او عاجزي لاسونه الله ته پورته کړي تر څو الله رب العزت د دې ګناهونه معاف کړي او تل لپاره د نیکو اعمالو توفیق ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د رمضان المبارک لومبنۍ او اوله شپه شي نو د اسمان دروازې خلاصې شي او په دې دروازو کې یوه دروازه هم د رمضان آخره پورې نه بندیږي. د روژې مبارکه میاشت په اوله شپه د آسمان ټولې دروازې خلاصیږي او تر څو چې د روژې مبارکه میاشت نه وي تیره شوې یوه دروازه هم نه بندیږي. نو که یو مسلمان بنده د ورځې روژه ونیسي
او د رمضان مبارکه میاشت په شپو کې د الله رب العزت عبادت وکړي، منځونه وکړي، الله رب العزت به هغه انسان ته د هر رکعت په بدله کې هغه دپاره 2.5 زره نیکیانې لیکي. د روژې په مبارکه میاشت کې که ته یو رکعت لمونځ هم کوې، الله رب العزت به تا ته د یو رکعت په بدل کې 2.5 زره نیکیانې لیکي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر رکعت په بدل کې به الله رب العزت هغه دپاره یو کور په جنت کې جوړوي. او بیا چې کله روژهدار د رمضان د لومړۍ ورځې روژه وساتي، نو د هغه تیر شوي رمضان نه واخله تر اوسه پورې ټول ګناهونه الله د هغه بخي. خو د هر څه نه مهم اخلاص غوره دی، چې په زړه کې اخلاص ته ځای ورکړو، د الله ویرې ته ځای ورکړو، بیا به عبادات الله رب العزت په خپل دربار کې قبولوي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا و زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. چې بنا د محبتي پر دنیا وي، چې بنا د محبتي پر دنیا وي، محب نه دی خود غرضه پر هواش دی، شیطانی او نفسانی هواس دی، چې بی خدایا محبت کوي عباس دی، شیطانی او نفسانی هواس دی. په دنیا ما تعزه مسلمانا، په دنیا ما تعزه مسلمانا، هر مومن لار دنیا لکه قفاس دی، شیطانی او نفسانی هواس دی، چې بی خدایا محبت کوي عباس دی، شیطانی او نفسانی هواس دی. رمضان راغلی دی درب فرمان راغلی دی، پر مومنو مسلمانو لی انعام راغلی دی. د روژې فضیلتونه. قدرمنو اورېدونکو، ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د روژې د فضیلتونو و خپرونو ته. خدای په حکم د جنت ټول دروازې ورتړلې وي، خالق د شیطانانو لاسوچې. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. درنو اوریدونکو او د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. ستاسو د روغتیا او د صحت په هیله دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په چوپړ کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه د ستاسې د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ ورځ د خپرونې موضوع ده د روژې فضیلت او ځینې هغه واقعات چې په دې مبارکه میاشت کې مخې ته راغلي دي. مخکې د دې نه چې پیغمبر علیه السلام هجرت وکړي د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته، روژه لا فرض شوې نه وه. اما کله چې پیغمبر علیه السلام د مکې مکرمې نه هجرت وکړ مدینې منورې ته په 2م کال د هجري کې، چې د 2م کال هم تقریبا 5-6 میاشتې تېرې شوې وې. 10مه د شعبان وه چې روژه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم همدارنګه د هغه په امتیانو باندې فرض شوه، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرض کړی شوې ده په تاسې باندې روژه لکه څنګه چې فرض کړی شوې وه ستاسې نه په مخکې امتونو باندې. په مخکینیو امتونو کې هم روژه وه، البته د هغه په کمیت کې فرق و. مخکینیو امتونو به په هره میاشت کې 3 ورځې روژه نیولې چې هغه ته ایام بیض ویلی شي په عربي کې. اما کله چې روژه په پیغمبر علیه السلام او د هغه په امت باندې فرض کیږي، دا د هجري قمري په کالونو کې 1 میاشت مسلسله روژه ده په کال کې 1 ځلي. او پیغمبر علیه السلام د خپل په ژوند کې 9 روژې نیولې وې.
چې وروسته د هغه نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام په 11 د هجري کې د ربیع الاول په میاشت کې بیا د دې فانی دنیا نه سترګې پټوي او داعي د اجل ته لبیک وایي. نو درنو اوریدونکو، روژه هم یو رکن د ارکانو د اسلام نه دی چې دریم رکن د اسلام دی او د دې فرضیت په قرآن سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو سره همدارنګه د امت په اجماع سره ثابت شوی. هغه څوک چې د روژې د فرضیت نه انکار وکړي هغه ته د اسلام مقدس دین د کفر او د کافر خطاب کوي او هغه مرتد دی، نو هغه سره به معامله کیږي لکه څنګه چې معامله کیږي د مرتدینو سره. او هغه څوک چې منکر نه یعنی جاحد نه د فرضیت د روژې نه هغه البته کافر نه دی خو لیکن فاسق او ګنهګار هغه ته ویلی شي چې الله رب العزت به د آخرت په ورځ د هغه نه حساب کوي او هغه به الله رب العزت په حضور کې مسئول وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي سید الشهور شهر رمضان و سید الایام یوم الجمعه لو یعلم العباد ما فی شهر رمضان لتمنى العباد ان یکون شهر رمضان سنة. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې غوره میاشت په ټولو میاشتو کې هغه مبارکه د روژې میاشت ده. همدارنګه غوره ورځ په ټولو ورځو کې هغه د جمعې مبارکه ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو یعلم العباد که پوهېدلی د الله رب العزت بندگان ما فی شهر رمضان د هغه برکات یا د هغه انوارونه چې الله رب العزت د رمضان او د روژې په میاشت کې ایښي دي لتمنى العباد ان یکون شهر رمضان سنه، نو د الله بندگانو به دا آرزو کوله او په دې هیله به وی چې کاش د روژې مبارکه میاشت یو کال وی. خو له بده مرغه چې په موږ باندې روژه نه وي راغلې د هغې نه مخکې زموږ وار ورته خطایي چې بیا روژه راورسېدله. البته دا هغه خبرې د هغه چا دي چې هغه ضعیف الایمان خلک دي، د هغه مسلمان انسان چې اراده قوي وي او د الله رب العزت ویره او د هغه خوف او د هغه مینه د هغه په زړه کې پرته وي، هیڅکله به د هغه شکایت ونه کړي. کم برکات، کم مغفرت، کم رحمت چې الله رب العزت په دې مبارک میاشت کې ایښی، یو مسلمان انسان د دې نه واقعي توګه باندې خبر شي نو هغه به تل دپاره دا هیله کوي او دا آرزو به کوي چې کاش د روژې مبارکه میاشت یو کال وی میاشت نه وی. او د روژې مبارکه میاشت هغه میاشت ده چې الله رب العزت د جبرائیل علیه السلام والسلام په واسطه باندې قرآن په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړ. د روژې مبارکه میاشت هغه میاشت ده چې الله رب العزت د اسلام دښمنانو ته شکست ورکړه او پیغمبر علیه الصلاة والسلام همدارنګه هغه صحابه کرام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ول دیو ته کامیابي او نصرت ور په برخه کړ چې هغه غزوه بدر ده. دا د روژې په میاشت کې وه او د جمعې ورځ وه تقریبا 18 د روژې وه چې مشرکین د ټولو جنگي وسایلو باندې سنبال ول او پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره څه محدود کسان و چې 314 کسان ول. د هغو په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم همدارنګه د دې صحابه جنګیږي او الله رب العزت مشرکینو ته سره د هغو نه امکاناتو چې هغوی سره ول ماته ورکوي او کامیابی او سرفرازی او عزت د پیغمبر همدارنګه هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې دي هغو ته ورپه برخه کوي چې دې ته د الله رب العزت په کلام کې خپله پروردګار یوم الفرقان وایي چې هلته فرق وکړه په مابین د حق او باطل کې او په هغه کې هغه د فرعون د امت لوی دښمن د اسلام او د پیغمبر ابو جهل هم مرداریږي او په شمول د دې سره هویا کسان نور او هویا کسان نور د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په اسارت کې غورځي. همدارنګه د مکې مکرمې فتحه دا هم د روژې په میاشت کې وه لکه چې الله رب العزت فرمایي انا فتحنا لک فتحا مبینا چې دا هم د جمعې ورځ وه چې 20 یا 21 د روژې مبارکه وه چې 8 کال د هجري وه چې مخکې د دې نه چې د مکې مکرمه فتح شي د مسلمانانو او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په لاس باندې هلته د قسمه قسمه بتانو عبادت کېده. په مکې مکرمه کې 360 بتان ول چې مشرکینو به د هغو عبادت کوه. د الله رب العزت وحدانیت همدارنګه د الله عبادت د هغو نه هیر و د کفر او د شرک او د بدبختی په تیارو کې پراته ول. اما چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د روژې په مبارکه میاشت کې مکې مکرمه فتح کوي نو هلته هغه 360 بتان ټول د مسلمانانو او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په لاس باندې ماتیږي او هلته د الله رب العزت د وحدانیت د الله رب العزت د یووالي نعره پورته کیږي
هغه بدبختی، هغه کفر، هغه جهالت تیارې چې په مکې مکرمه کې پرتې وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په راتللو سره هغه ټولې لرې کیږي چې دا هم د روژې مبارکه میاشت وه. همدارنګه انتشار د اسلام په یمن کې او بعضې واقعات د تبوک غزوې دا ټول د روژې په مبارکه میاشت کې ول. نو دې ټولو نه معلومیږي چې پیغمبر غوره پیغمبر، د الله رب العزت کلام غوره کلام، د روژې مبارکه میاشت غوره میاشت چې الله رب العزت په دې کې په واسطه د جبرائیل علیه السلام باندې خپل هغه بلاکیف او غوره کلام په غوره پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل حضرت عباده بن الصامت رضی الله عنه فرمایی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یوما وقد حضر رمضان اتاکم الرمضان شهر برکه یخشاکم الله فیه فینزل الرحمه ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. حضرت عباده بن صامت فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ وویل او موږ ته چې ویل بیان کوو یا موږ ته خبره کوله دا هغه ورځ وه چې د روژې مبارکه میاشت راغلې وه. نو پیغمبر علیه السلام وفرمیل اتاکم الرمضان، راغلی ده په تاسې باندې د روژې مبارکه میاشت او دا د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې شهر برکه دا د برکت میاشت ده، واقعا د برکت میاشت ده. هغه کورنۍ چې واقعا مخکې د روژې مبارکې میاشتې نه البته ډول ډول خوراکونه یا میوې د هغه نه استفاده نه کوي، خو چې کله د روژې مبارکه میاشت راشي د هغو په دسترخوان باندې هر څه لیدل کیږي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې یخشاکم الله فیه، الله رب العزت تاسې په دې میاشت کې د خپل رحمت پې رانغاړي، یعنی د الله رب العزت رحمت د ستاسې د حال شامل ګرځي. فینزل الرحمه، نو چې کله پروردګار عالم تاسې د خپل په رحمت کې ونغښتلی نو د الله رب العزت رحمت او انوار به په تاسې باندې نازلیږي. او دا مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې ویحط الخطایا، الله رب العزت په دې میاشت کې ستاسې ګناهونه معاف کوي. ویستجیب فیه الدعا، او الله رب العزت د ستاسې دعاګانې په دې میاشت کې قبلوي. واقعا درنو اوریدونکو د روژې مبارکه میاشت دا د الله رب العزت د رحمت میاشت ده، دا د الله رب العزت د مغفرت میاشت ده، او دا هغه میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت د خپل بندگان د جهنم د اور نه خلاصوي او دا جنت ته داخلوي، خصوصا د روژه ماتې په وخت کې چې هلته روژهدار د الله رب العزت امر او د الله رب العزت اجازې ته انتظار باسي چې کله به اذان کیږي، کله وخت داخلیږي چې زه روژه ماته کم. په دې وخت کې چې خپل لاسونه الله رب العزت ته پورته کوي او د خپل د ګناهونو نه بخښنه غواړي، څه ګناهونه چې کړي دي په دنیا کې یا د خپل د ژوند په شیبو کې د هغو بخښنه د الله رب العزت نه غواړي. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په داسې وخت کې الله رب العزت د دې روژه ماتي یا د روژهدار دعا نه رد کوي، هغه به الله رب العزت قبلوي. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا داسې میاشت ده چې ویحط الخطایا، چې په دې میاشت کې به الله رب العزت ستاسې ګناهونه معاف کوي. ویستجیب فیه الدعا، او الله رب العزت به په دې میاشت کې ستاسې دعاګانې قبلوي. ینظر الله تعالی الی تنافسکم فیه، الله رب العزت په دې میاشت کې ګوري ستاسې اعمالو ته چې تاسې په دې میاشت کې څه عمل کوئ. د رحمت میاشت خو شوه، د برکت میاشت هم ده، همدارنګه هغه میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت ستاسې ګناهونه معاف کوي، ستاسې دعاګانې قبلوي. نو الله رب العزت اوس ګوري ستاسې اعمالو ته چې تاسې په دې میاشت کې څه عمل کوئ. ویباهي بکم ملائکته، او الله رب العزت فخر کوي په تاسې باندې د خپل ملائکو باندې، یعنی هغه مسلمان بندگان چې په روژه کې د الله د ویرې نه خوراک کوي او نه څښاک کوي
او تل لپاره د الله یاد د الله ذکر د هغه په زړه کې او د خپل د ژوند ټولې شیبې د الله رب العزت د رضا په مطابق تیری چې الله رب العزت زما نه راضي شي، نو په دې بندګانو باندې الله رب العزت په آسمانونو کې په خپلو ملائکو باندې افتخار کوي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي فاروا الله من انفسکم خیرا، تاسې وښیئ الله رب العزت ته د خپل ځانونو نه خیر یعنی نیک عمل وروښیئ. په دې میاشت کې تاسې د بدو اعمالو نه، د فساد نه، د فحشا نه، د منکراتو نه ځانونه وساتئ، ځکه دا د رحمت، د مغفرت او دا هغه میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت دعاګانې قبلوي. نو فاروا الله من انفسکم خیرا، تاسې وښیئ الله رب العزت ته د خپل د طرف نه نیک اعمال خیر وروښیئ، ځکه فإن شقی من حرم فیه رحمت الله عز وجل، شقی او بدبخته انسان هغه څوک دی چې هغه په دې میاشت کې هم د الله رب العزت د رحمت نه محروم پاتې شي. ځکه په بل حدیث کې هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ازلی او بدبخته انسان هغه څوک دی چې په هغه باندې د روژې مبارکه میاشت تیره شي او په دې میاشت کې هم دې انسان دپاره بښنه ونه شي. نو درنو اوریدونکو، د روژې مبارکه میاشت ده، راشئ ځانونه د الله رب العزت عبادت ته، د الله رب العزت طاعت ته، د الله رب العزت بندگی ته ځانونه تیار کړئ او په دې میاشت کې هغه اعمال وکړئ چې الله رب العزت ستاسې ګناهونه معاف کړي، لکه څنګه چې دا د رحمت او د مغفرت میاشت ده. په دې میاشت کې تاسې د الله رب العزت د رحمت او د مغفرت مستحق وګرځئ. هغه چا چې مخکې د روژې نه لاس فساد ته، فحشا ته، منکراتو ته اوږدوه، په دې میاشت کې د الله رب العزت ته په اخلاص او په کمال نیت سره توبه وباسي او په خپلو کړنو باندې د پښیمانه شي. الله رب العزت ډیر لوی ذات دی او دا میاشت هم هغه میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت دعاګانې قبلوي. هیله ده چې الله رب العزت هم عزت د دنیا او هم عزت د آخرت د ستاسې د حال نصیب وګرځوي. درنو اوریدونکو، اوس به راشو یوې لنډې دمې ته، د دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام. درنو اوریدونکو، بیا هم زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په بل حدیث کې فرمایي د رمضان په هکله وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواصات وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د روژې مبارکه میاشت دا د صبر میاشت ده. واقعا هغه مسلمان انسان چې د الله رب العزت د یېرې نه روژه نیسي، خامخا په هغه انسان باندې ولږه هم راځي او په هغه انسان باندې تنده هم راځي. یا ځینې مسلمانان وروڼه چې په تکلیف کې، په مرض کې، هغوی ډېرې ستونزې، ډېر کړاوونه او ډېر مشکلات ګالي. نو دا د صبر میاشت ده چې یو انسان د ولږې په مقابل کې، د تندې په مقابل کې صبر کوي. همدارنګه هغه مسلمان ورور چې روژه نیسي، هغه د ګناه په مقابل کې هم صبر کوي. چې کله روژه ونیوله نو په خولې باندې حرام نه وایي، غیبت نه کوي، تهمت نه کوي، دروغ نه وایي. همدارنګه په خپلو سترګو باندې حرامو ته نه ګوري. همدارنګه په خپل غوږونو باندې حرام نه اوري. د دې ټولو منکراتو او فحشاو په مقابل کې صبر کوي. نو د روژې مبارکه میاشت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صبر میاشت ده. والصبر ثوابه الجنه، او د صبر ثواب چې دی هغه جنت دی. چا چې د ګناهونو په مقابل کې صبر وکړه، یا هغه امر چې د الله رب العزت دی چې تاسې به خوراک او څښاک نه کوئ، د ولږې په مقابل کې، د تندې په مقابل کې صبر وکړه، نو د صبر ثواب جنت دی. الله رب العزت به دې ته جنت نصیب کوي او الله رب العزت به د جهنم د اور نه ساتي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وهو شهر المواصات، د روژې مبارکه میاشت د مواسات، د ورورولي، د عدالت او د انصاف میاشت ده. علما دا مرغه موږ نن وینو چې زموږ په وګړو کې اصلا هغه مواخات، ورورولي، انصاف او عدالت د منځه تللی.
خوراکي توکي چې کله د روژې مبارکې میاشتې نه ته اخلي یا بیه کوې هغه په ارزانه توګه ستا لاسته راځي. اما چې د روژې مبارکه میاشت راشي بیا عدالت و انصاف هر څه ختمي، د هر یو قیمتونه لوړه شوي. او په دې مبارکه میاشت کې موږ هم اینو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې ته د ورورولي او د مواسات میاشت وایي. هم د ورونو په منځ کې حتی په کورنیو کې هغه دښمنیانې او هغه نه خبرې کول او بدبختیانې نورې هم ادامه لري او موجود دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وشهر یزاد فیه رزق المؤمن. د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت د مسلمان په رزق کې او روزي کې زیادت راولي. وعتق رقبته من النار. او الله رب العزت په دې میاشت کې د مسلمان بنده او د روژهدار غاړه د جهنم د اور نه خلاصوي. د هر څه نه غوره خبره دا ده چې پیغمبر علیه السلام فرمایي من فطر فیه صائما. څوک چې د روژې په مبارکه میاشت کې یو روژهدار ته روژه ماتې ورکړي کان مغفرة لذنوبه، دا به بخښنه د هغه د ګناهونو دپاره. وعتق رقبته من النار، همدارنګه دا به لامل شي دې دپاره چې الله رب العزت دا د جهنم د اور نه خلاص کړي. وکان له مثل اجره، هغه روژهدار ته چې تا روژه ماتې ورکړې د هغه په اندازه اجر به الله رب العزت تا ته هم درکوي، غیر د دې نه چې د هغه د اجر نه څه کمبود راشي یا د هغه په ثواب کې کموالی راشي. دا ډیره اسانه خبره ده چې یو مسلمان یو بل مسلمان روژتي ته روژه ماتې ورکړي، په دې باندې به الله رب العزت د دې ګناهونه معاف کوي. په یو روژه ماتې باندې به الله رب العزت تا د جهنم د اور نه خلاصوي. او همدارنګه الله رب العزت به څومره اجر چې هغه روژهدار ته ورکوي په هغه اندازه به تا ته هم درکوي او د هغه په اجر کې به څه کموالی هم نه راځي. صحابه و کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل یا رسول الله موږ خو دومره توان نه لرو چې موږ یو روژه مات ته په پوره توګه باندې روژه ماتې ورکړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي که ستاسې دا روژه ماتې هغه ته په اندازه د یو خرمای چې یو خرما ورکوي تاسې هغه خپل روژه پې ماته کړي، یا د ستاسې دا روژه ماتې هغه دپاره په یو ګیلاس اوبو یا یو ګیلاس شیدو باندې. نو لکه څنګه چې په خپل کورنۍ کې خپل ځانونو ته د روژې په مبارکه میاشت کې متوجه یو، همدارنګه د خپل ځانګړې توجه هغه بېوزلو کسانو ته، فقراو ته، مساکینو ته تاسې واړوئ او د هغو دپاره د هغو د کورنۍ دپاره څه خوراک او روژه ماتې هم تیاره کړئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وهو شهر، د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې اوله رحمتون، اول د دې رحمت دی، اوله لسیزه د دې رحمت دی، الله رب العزت رحمت نازلیږي په دې میاشت کې. و اوسطه مغفرتون، او اوسط د دې دویمه لسیزه د روژې مبارکه میاشت کې دا د الله رب العزت مغفرت دی. و آخره عتق من النار، او آخر لسیزه د روژې مبارکه میاشت ده دا هغه لسیزه ده چې الله رب العزت په دې کې د خپل ګناهګار بندگان د جهنم د اور نه خلاصوي. من خفف عن مملوکه فیه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د خپل مزدور نه د روژې په مبارکه میاشت کې کار کم که، یعنې په هغه باندې سپکوالی راوسته، غفر الله له و اعتقه من النار، الله رب العزت به دې ته بخښنه وکړي او الله رب العزت به دا د جهنم د اور نه خلاص. نو درنو اوریدونکو راشئ په دې مبارکه میاشت کې چې دا هم د رحمت میاشت ده، هم د مغفرت میاشت ده، هم داسې میاشت ده چې الله رب العزت تاسې د جهنم د اور نه خلاصوي، هغو اعمالو ته مخه کوي چې په واقعي توګه باندې د الله د رحمت د الله د مغفرت مستحق وګرځئ او الله رب العزت تاسې د جهنم د اور نه خلاص. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ادامه د حدیث کې فرمایي واستکثروا فیه من 4 خصال، تاسې 4 اعماله په دې روژې مبارکه میاشت کې ډېر زیات کوئ. خصلتین ترضون بها ما ربکم، دوه هغه عادت هغه خصلت دي چې په هغو باندې د ستاسې رب راضي کیږي. و خصلتین لا غناء لکم عنهما، دوه هغه عادات او خصلت دي چې تاسې دپاره خلاصی نشته د هغه نه. دوه هغه خصلته چې الله رب العزت په تاسې نه راضي کیږي په دې مبارکه میاشت کې. یو هغه دی چې تاسې به تل لپاره په دې مبارکه میاشت کې دا وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. همدارنګه د الله رب العزت نه به تاسې مغفرت غواړئ، لکه رسول الله فرمایي
فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. هغه دوه خصلته چې هغه باندې ستاسې رب راضي کیږي دا دی چې تاسې به د الله رب العزت وحدانیت بیانوئ، یعنی کلمه به لولئ، او دویم دا چې د الله رب العزت نه به د خپل د ګناهونو مغفرت او بخښنه غواړئ. واما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما لا غناء لكم عنهما فتسألون الجنة وتعوذون به من النار. دوه عادته او خصلته چې تاسې دپاره د هغه نه خلاصی نشته، یو دا دی چې تاسې به تل لپاره د روجې په مبارکه میاشت کې د جنت سوال کوئ، همدارنګه تاسې به د جهنم د اور نه پناه غواړئ. دویم خصلت دا دی. نو واقعا درنو اوریدونکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښوونو ته که موږ په دقیقه توګه باندې متوجه شو نو دا هغه میاشت دی چې په دې کې الله رب العزت د خپل بنده نه راضي کیږي. الله رب العزت په خپل بندگانو باندې د خپل رحمت نازلوي او په دې میاشت کې هغه ګناهګاران چې په واقعي توګه باندې الله ته سر په سجده کیږي او د خپل د ګناهونو باندې ندامت او پښیماني وکړي او د هغو بخښنه د الله نه وغواړي، نو الله رب العزت د دوی دپاره بخښنه کوي. الله رب العزت دې زموږ او تاسې ټولو دپاره د نیک عمل توفیق راکړي چې د خپل د ګناهونو مغفرت د الله نه وغواړو او نیکو اعمالو ته مخه کړو تر څو چې الله رب العزت عزت د دنیا او آخرت زموږ نصیب وګرځوي. درنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه ستاسې درانه حضور ته حاضرېږم، تاسې په پاک الله باندې سپارم. پاتې ورځ او پاتې ژوند نیکمرغه. پاک الله مچ گناهونه د بنده کوي درانه تر هزار ور، نن تر شرق هم تر غرب احسان راغلی دی. گناهونه د بنده کوي درانه تر هزار ور، نن تر شرق هم تر غرب احسان راغلی دی. رمضان راغلی دی در فرمان راغلی دی، پر مومنو مسلمانو لی انعام راغلی دی. ای مومنا پر تا راغله دغه میاشت سعادت، د ګناه که دې ځان پاک کړو نو به ته یې ډېر نیکبخت. ای مومنا پر تا راغله دغه میاشت سعادت، د ګناه که دې ځان پاک کړو نو به ته یې ډېر نیکبخت. بې توبې که در ستېره سوه نو ډېر به یې بدبخت. نیکبختي د خوشحالي د لوی پیغام راغلی دی. بې توبې که در ستېره سوه نو ډېر به یې بدبخت. نیکبختي د خوشحالي د لوی پیغام راغلی دی. رمضان راغلی دی در فرمان راغلی دی، پر مومنو مسلمانو لی انعام راغلی دی. رمضان راغلی دی در فرمان راغلی دی، پر مومنو مسلمانو لی انعام راغلی دی. رمضان راغلی دی در فرمان راغلی دی، پر مومنو مسلمانو لی انعام راغلی دی. خلاص وی د خدای په حکم د جنت ټول دروازې، ورتړلی وی خالق د شیطانانو لاسو پښې. خلاص وی د خدای په حکم د جنت ټول دروازې، ورتړلی وی خالق د شیطانانو لاسو پښې. شمو کې د عبادت د مسلمانه کرازې، هم ستنه ده هم ښایسته دیقې قرآن راغلی دی. رمضان راغلی دی در فرمان راغلی دی، پر مومنو مسلمانو لی انعام راغلی
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع روژې ته عمومي کتنه. قدرمنو اوریدونکو، د نفس ضبط او د نفس کنترول او همدارنګه د نفس اداره داسې یو کار دی چې هیڅ انسان ورڅخه بېنیازه کیدی نشي. باید د هر انسان نفس کنترول وي او هغه د دې په اختیار کې وي، ځکه چې د هر عقل او ضمیر لرونکی انسان په ښه توګه پوهیږي که چیرې هر انسان د خپلو خواهشاتو واګي په هر میدان کې آزاد پرېږدي او وغواړي خپلو ټولو نفساني غوښتنو ته عملي جامه ور واغوندي، نو بې له شکه د بشریت ژوند د ځمکې پر مخ د څو ورځو په بهیر کې پای ته رسیږي. بس ژوند به بیا حیواني ژوند وي، هلته به انسانیت د سره نه وي. او که انساني ژوند د ځمکې پر مخ د څو ورځو په بهیر کې پای ته هم ونه رسیږي، لږ تر لږه داسې بڼه به غوره کړي چې د هر چا لپاره به د زغم وړ نه وي. د ژوندانه ډګر به د بشریت لپاره تنګ شي. د نړۍ موجود واقعیت په کامل وضاحت سره موږ ته دا راښایي چې بشر او انسان د هغو بندیزونو او مقرراتو نه د نه پابندي په نتیجه کې چې باید مراعات او عملي یې کړي د څومره ستونزو او سرګردانیو سره مخامخ شوی دی. دا بریدونه او حدود د هغو قواعدو او مقرراتو څخه عبارت دي چې علیم، خبیر او قادر ذات د بشر دپاره ټاکلي دي، تر څو د هغې سره سم خپل منځني روابط او اړیکې برابرې کړي، ځکه چې یوازې الله تعالی د دې حق لري چې حدود او بریدونه مقرر کړي او بندگان د هغې سره سم ژوند وکړي. یوازې الله تعالی د امر او نهی واکدار دی. یوازې هغه ذات د هر چا نه زیات علیم، حکیم او رحیم دی. د اسلام سپیڅلی دین یوازینی دین دی چې کولی شي انساني نفس ته په سمه توګه لارښوونه وکړي او د هغه شهوات او خواهشات د نظم او کنترول لاندې راولي، او داسې کامل نظام دی چې د ټولو مصلحت پکې خوندي دی. نو له دې کبله یوازینۍ نوراني لاره ده چې باید ټول انسانان د دې سره سم حرکت وکړي. لکه چې الله رب العزت فرمایي: او من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشي به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. الله رب العزت فرمایي: آیا هغه څوک چې مخکې مړ و بیا موږ ورته ژوند وبښه او هغه رڼا مو ورکړه چې د هغې په وړانګو کې هغه د خلکو په منځ کې د ژوند لار وهي، د هغه چا په څیر کیدی شي چې په ترږمو کې غورځېدلی وي او په هیڅ شان ورڅخه وتونکی نه وي. دا نو انسان ته پکار ده چې د الله رب العزت د حدودو او د الله رب العزت بریدونو مطابق عمل وکړي او څه چې الله ویلی دي هغه عملي کړي او څه نه چې الله نهیې کړي د هغه نه ځان وساتي. نو قدرمنو اوریدونکو، روژه د الله تعالی په دین کې د نفس د کنترول او ضبط لپاره تر ټولو غوره عملي راز او تر ټولو غوره عملي لاره ده. روژه داسې شی ده چې په هغه باندې د نفس کنترول او ضبط کیږي. له همدې کبله د اسلام د اساسي ارکانو څخه یو رکن روژه ده. د تقوا او پرهیزګاري حقیقت ته د رسیدلو او پر اسلام د مسلمانانو د منګولو لګولو بهترینه لار او عملی تعبیر روژه ده، بل څه نشته. لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله وایي ای مؤمنانو،
پر تاسې روژه فرض کړې شوې ده لکه چې له تاسې نه د مخکې د نورو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام په امتیانو او پیروانو باندې فرض شوې وه. دا د دې لپاره فرض شوې چې په تاسې کې د پرهیزګاري او د تقوا صفت پیدا شي. نو پورتنی آیت دا بیانوي چې روزه یو الهي فریضه ده او په ټولو آسماني ادیانو کې موجوده وه او د اسلام سپیڅلی دین چې د الله تعالی آخرنی دین دی او د ټولو ادیانو خلاصه او ناسخ دی، روژه یې په کامل او پوره ډول فرض کړې ده چې د ټولو مخکینیو روژو ختموونکې او منسوخ کوونکې ده. په نورو ادیانو کې هم روژه وه، خو البته د هغه کیفیت او کمیت به کومه روژه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې د همدا شان نه وه. خو د اسلام مقدس دین داسې سپیڅلی دین دی چې دا د رب العزت آخرنی دین دی او د ټولو ادیانو خلاصه او ناسخ دی. نو په مخکې امتونو کې چې کومه روژه وه دا د هغه دپاره ختموونکی او منسوخ کوونکی دی. له همدې کبله په بشپړه توګه پوره او کامله روژه د اسلام په سپیڅلي دین کې وینو چې د خپل واقعیت، آسانی، ګټو، فایدو او هغو نیکو اغیزو چې د انسان په ټولنیز، اخلاقي او عملی ژوند کې لري. نو هغه روژه قدرمنو اوریدونکو چې موږ او تاسو باندې فرض شوې ده او را روانه ده ورځ پس دوبۍ، هغه د رمضان د مبارکې میاشت د روژې څخه عبارت ده چې یوه قمري میاشت ده. په دې نکته کې ډېر شیان په نښه کولی شو چې د هغې له جملې څخه په دې میاشت کې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قرآن کریم نازل شوی دی. په همدې میاشت کې اسلامي دعوت پیل شوی. نو په دې میاشت کې روژه نیول په حقیقت کې د هغه یادګار احیا او راژوندي کول دي چې باید تل د مؤمن په نفس او احساس کې ژوندی وي او د هغه شعور یې په اعمالو کې څرګند شي. د قمري میاشتې ټاکل یو لمریز کال دی چې هغه هم حمل نه نیولې تر قوته پورې او یو قمري کال دی. نو د قمري میاشتې ټاکل چې د دې کائناتو او لویو اجرامو څخه یوه نښه ده، له دې کبله ټاکل چې پیل او پای یې د دې مختلفو صورتونو سره واضح او ثابت دی. د تزویر او د تحریف زمینه په کامله توګه له منځه وړي. نو په دې اساس هیڅ قدرت نشي کولی چې مسلمانان بېلارې کړي او مسئله د تحریف لوري ته بوزي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي عن ابي هريره رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فاكملوا عدة شعبان 30 رواه البخاري. د حضرت ابي هريره رضی الله عنه څخه روایت دی. هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د سپوږمۍ په لیدلو روژه ونیسئ او د دې په لیدلو یې ماته کړئ او که سپوږمۍ د ورځ په وسیله پټه شوې وه نو د شعبان د میاشتې 10 ورځې پوره کړئ او د هغه نه وروسته بیا روژه ونیسئ. اوس دلته چې الله رب العزت د روژې مبارکې میاشتې لپاره قمري میاشت ټاکلې ده، لمریز میاشتې نه ده ټاکلې. په دې کې د الله رب العزت ځینې حکمتونه موجود دي چې د هغو له جملې څخه یو دا چې قمري کال نسبت لمریز کال ته د 11 ورځو په اندازه کم دی. قمري کال د لمریز کال نه 11 ورځې کم دی. په همدې لامل د روژې میاشت په هر کال کې د لمریز کال په نسبت 10 ورځې مخکې راځي. نو په همدې لامل د روژې میاشت په هر کال کې د لمریز کال په نسبت 10 ورځې مخکې راځي چې د هغې په نتیجه کې ګورو چې د روژې میاشت د 10 کالو په بهیر کې د لمریز کال په ټولو میاشتو راځي او هیڅ یو ورځ داسې باقي نه پاتې کیږي چې مسلمان په هغې کې روژتي نه وي. د دې په ترڅ کې لنډې ورځې هم راځي، اوږدې ورځې هم راځي، ګرمي هم راځي او همدارنګه یخې ورځې هم راځي. نو په دې ترتیب
د ټولې نړۍ مسلمانان په مختلفو ورځو کې روژه نیسي او ټول په یو شان د روژې د سختي او کړاو احساس کوي او که داسې نه وای نو د ګرمو سیمو اوسیدونکي به نسبت یخو منطقو ته د زیاتو ستونزو سره مخامخ کېدل. یعنی یو شمېر وګړو به تل په تودو او ګرمو ورځو کې روژه نیولی او یو شمېر به تل په یخو ورځو کې، یو شمېر به تل په اوږدو ورځو کې روژه نیولی او یو شمېر به په لنډو ورځو کې. خو په اوسنۍ طریقه کې د یوې زمانې دورې په بهیر کې ټول خلک په یو ډول د روژې سختي او مشکلات زغمي. همدارنګه وینو چې مختلفې میوې او خوراکونه چې هر یوې په یو ځانګړي موسم کې پیدا کیږي. کله روژه د انګورو په وخت کې، کله روژه د توتو په وخت کې او کله روژه د نورو میوو په وخت کې. او د قمري تقویم سره سم روژه نیول له یوې خوا انسان د دغه مختلفو خوراکونو څخه په ځان ساتلو د مختلفو وختونو په بهیر کې عادت کوي او له بله پلوه هغه د ځانګړې نوعې له استفادې څخه یې نه بېبرخې کوي. د روژه نیولو لپاره د رمضان د مبارکې میاشت په تعیین او ټاکلو کې یو بل حکمت هم دی او هغه دا چې ټول مسلمانان په یو ځای او په یو ورځ روژه نیسي او دا عمل د مسلمانانو ترمنځ د وحدت، اتحاد او یووالي او اخوت احساس رامنځته کوي. هغوی د انضباط، انتظام او د الله تعالی هر حکم ته د غاړې ایښودلو سره عادت کوي. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام. رحمتونه د رب ډېر وي، د جنت دروازې خلاصې. رحمتونه د رب ډېر وي، د جنت دروازې خلاصې. خوندونه دي مزیدي په هر آن دي مبارک سه. رمضان دي مبارک سه، رمضان دي مبارک سه. رحمتونه د الله دي په لوړ شان دي مبارک سه. رمضان دي مبارک سه، رمضان دي مبارک سه. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکي هیلې ومنئ. نو روژه د الله رب العزت رحمت دی په مسلمانانو باندې او په دې میاشت کې د الله رب العزت رحمت د باران په شان باندې وریږي. نو هغه څوک چې روژه نیسي نو باید د هغه د خوړلو نه ځان وساتي، د څښاک نه ځان وساتي، د جما نه ځان وساتي او د هغه مقصود هم د الله رب العزت رضا وي. او هغه چې روژه نیسي د هغه مقصود د الله رب العزت د ذات تابعداري، همدارنګه د الله د کتاب او د شریعت تابعداري وي او په خپل عمل کې مخلص وي، لکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: عن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرت ابی هریره رضی الله عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: څوک چې د روزې میاشت په ایمان او د ثواب په نیت ونیسي د هغه ټول مخکیني ګناهونه بخښل کیږي. همدارنګه روژه صرف په دې باندې نه ده چې یو انسان خوراک نه کوي، یو انسان څښاک نه کوي، یو انسان جما نه کوي، بلکې هغه به په ټولو اعضاو سر روژه نیسي. د هر څه نه به مخکې د خپل ژبه د خپل کنترول لاندې راولي. د هر څه نه مخکې باید د خپل ژبه د کنترول لاندې راولي چې په ژبه باندې چاته بد رد ونه وایي، په ژبه باندې حرامې خبرې ونه کړي، په ژبه باندې غیبت ونه کړي، په ژبه باندې تهمت ونه کړي، همدارنګه په ژبه باندې دروغ ونه وایي. او روژه داسې شی ده چې واقعا په دې باندې ژبه د کنترول لاندې راځي. نو ژبه پرته له روژې څخه په بله هیڅ کومه وسیله د کنترول او ادارې لاندې نه راځي. او دا ډیره مهمه نکته وه چې باید توجه ورته وشي، ځکه چې تل په مړه ګېډه خوړل لکه څنګه چې د انسان ټولو اعضاو ته پوره انرژي او توان ورکوي، د انسان نفس هم قوي کوي. د انسان ژبه د نفسانی قوت تر اغیزې لاندې د خپل ټول ځواک سره په حرکت کې راځي
او د انسان له ادارې او کنترول څخه خارجیږي او څرنګه چې ژبه یوازینۍ وسیله ده چې د انسان د نفسانی احساس او انګیرلو څخه خبرې کوي او د هغې حقیقت تعبیروي، نو په دې اساس په هر اندازه چې انساني نفس د الله تعالی د لارې څخه لرې وي، په هماغه اندازه د هغه اغیزې د انسان په ژبه، حرکتونو، اخلاقو او عمل کې څرګندیږي. د غذا او خوراک څخه ځینې وخت د نفس منع کول د هغې د ضعف او کمزوري سبب ګرځي او نه پرېږدي چې په هره غلطه لاره قدم کیږي. په دې ترتیب په یو کامل ریاضت کې ځان نیسي او نیغې لارې ته برابریږي. او دا د روژې تر ټولو ستره عملي اغېزه چې د دې مظهر له ناوړه عملونو څخه د انساني نفس ځان ساتل دي، لکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: عن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه بخاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: څوک چې د روژې په مبارکه میاشت کې دروغ پرېنږدي او په دروغو باندې عمل پرېنږدي، نو الله رب العزت دې ته حاجت نه لري چې هغه خوراک او څښاک نه کوي. یعنې روژه صرف د دې نه عبارت نه ده چې یو سړی د په روژه کې خوراک او څښاک نه کوي، بلکې لکه څنګه چې په روژه کې دا خوراک نه کوي، په روژه کې څښاک نه کوي، همدارنګه په روژه کې به دروغ نه وایي، په روژه کې به غیبت نه کوي، په روژه کې به حرامو خبرو ته خپل ژبه نه اوږدوي او همدارنګه په دې ټولو باندې به عمل نه کوي. او که څوک په ګیډه باندې وږی او تږی وي خو د خپل ژبه له دروغو نه نه وي منع کړې، خپله ژبه د حرامې وینا نه نه وي منع کړې او د حرام عمل نه د خپل غړي او اعضا نه وي منع کړي، نو هغه لپاره د روژې نه کم ثواب نشته مګر صرف دا چې د هغه ګیډه به وږې او تږې وي. لکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: عن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السحر. رواه ابن ماجه. حضرت ابي هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل: ډېر روژه نیونکي داسې دي چې د روژې څخه ورته یوازې تنده رسیږي او ډېر د شپې لمونځ کوونکي داسې دي چې د خپل قیام یوازې بېخوبي ورته رسیږي. هغه څوک چې روژه نیسي، خوراک نه کوي، څښاک نه کوي، خو نه غیبت پرېږدي، نه دروغ پرېږدي، نه ناوړه خبرې پرېږدي او نه حرام اوریدل پرېږدي، نه حرامو ته کتل پرېږدي، نو هغه لپاره د روژې نه کومه ګټه نشته مګر صرف دا چې هغه به وږی او تږی وي. او هغه انسان چې ټوله شپه د الله په عبادت او د الله په طاعت کې مصروف او مشوي، لکن د هغه مقصود د الله رب العزت رضا نه وي، هغه په خپل عبادت کې اخلاص او صداقت نه لري، د هغه مقصود ریا او سمعت وي، نو هغه لپاره د دې مانځه نه کوم اجر و ثواب نشته. رسول الله وایي: الا السحر، مګر دا چې هغه به ستړی او ستومانه وي، بېخوبه به وي. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د روژې آداب، د روژې شرایط، د روژې احکام ټول مراعت کړو او کوم عبادت یا په ورځ کې یا په شپه کې چې کوو زموږ مقصود په هغه کې د الله رضا وي، د الله رب العزت خوشحاله ول وي او زموږ عبادت د الله لپاره وي چې الله رب العزت موږ د خپل عبادت نه بېبرخې نه کړي. نو بېشکه د نفس پاکوالی او سپېڅلتیا د روژې له اساسي اهدافو څخه دی، لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د روژې په راتلو وفرمایل چې کله به روژه راغله رسول الله به فرمایل: د روژې میاشت په تاسو راغله، د برکتونو میاشت چې الله تعالی تاسو په هغې سره پوهوي او خپل رحمتونه نازلوي، ګناهونه نابودوي او په دې میاشت کې الله دعاګانې قبلوي، نو الله ته د خپلو نفسونو څخه خیر ښکاره کړئ او یقینا بدمرغه او ازلی بدبخت انسان هغه دی چې په دې میاشت کې د الله رب العزت د رحمت څخه محروم پاتې شي. نو روژه د انسان د نفس لپاره د الله تعالی پر اطاعت
د استقامت او صبر تر ټولو غوره عملي تمرین دی او د انساني ارادې قوت پیاوړی کوي، خو په دې شرط چې مقصود دلته د الله رب العزت رضا وي او په هغه کې اخلاص او صداقت وي. د روژې میاشت به چې کله راغله، رسول الله صلی الله علیه وسلم به آواز کوه چې دا د برکتونو میاشت ده او دا هغه میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت تاسې د خپل په رحمت کې رانغاړي او الله رب العزت خپل رحمتونه نازلوي. په دې میاشت کې الله ګناهونه نابودوي، خو د چا ګناهونه؟ هغه څوک چې روژه نیسي او د تضرع او عاجزي لاسونه الله ته پورته کوي او د خپلو ګناهونو بخښنه او مغفرت د الله نه غواړي. دا هغه میاشت ده چې په دې کې الله دعاګانې قبلوي، خو د هغه چا دعا چې هغه روژه په ټول اخلاص او صداقت او په پوره نیت سره ونیسي. دا نه چې په خولې باندې خوراک او څښاک نه کوي، نور چې هر فحشا او بدبختي په ژبه راځي هغه وایي او هر فحشا او بدبختي په سترګو ګوري او په غوږونو یې اوري. د دې دعا الله نه قبلوي او الله د دې ګناهونه هم نه معاف کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو خپل رب ته د خپلو نفسونو څخه خیر ښکاره کړئ. فاروا الله من انفسکم خیرا. او بدبخت انسان به هغه وي چې په هغې باندې د روژې مبارکه میاشت تیره شي، بیا هم په دې میاشت کې هغه د الله رب العزت د رحمت څخه محروم پاتې شي. الله رب العزت دې موږ د خپل رحمت څخه نه محروموي. راشئ چې دې میاشت ته تیاری وکړو او په پوره اخلاص او صداقت سره د دې میاشتې روژه ونیسو چې الله رب العزت په دې میاشت کې زموږ ګناهونه معاف کړي او الله رب العزت په خپل رحمت او مغفرت کې موږ راونغاړي. یعنې هغه چاته چې په دې مبارکه میاشت کې هم بخښنه ونه شي، نو رسول الله وایي چې هغه به ازلي بدبخته وي. الله دې موږ د بدبختي نه وساتي. الله رب العزت دې زموږ خویندو او ورونو ته په دې میاشت کې د طاعت او عبادت توفیق ور په برخه کړي، تر څو چې د الله رب العزت د رحمت او د الله رب العزت د مغفرت نه ناهیلې او محرومه پاتې نشو. په دې هیله نو قدرمن اورېدونکو، ځان لپاره، تاسو لپاره او د ټولو مسلمانانو لپاره د نیک اعمال توفیق د رب العزت نه غواړم او ثبات او استقامت په دې میاشت کې د الله په طاعت او عبادت باندې هم د ټولو مسلمانانو لپاره د الله نه غواړم چې الله موږ ته ثبات او استقامت او صبر راکړي چې دا میاشت ډیره په ښه طریقه په اخلاص او صداقت سره ونیسو او په دې میاشت کې د خپل وس او د طاقت په مطابق د الله رب العزت طاعت او عبادت وکړو. نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول په پاک رب سپارم. ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. ټیټې سترګې دشمنان وي، شیطانان که ګمراهان وي. ټیټې سترګې دشمنان وي، شیطانان که ګمراهان وي. مغفرت هر لحظه وي، ګرس جهان دی مبارک سه، رمضان دی مبارک سه، رمضان دی مبارک سه. رحمتنا د الله دی فرشان دی مبارک سه، رمضان دی مبارک سه، رمضان دی مبارک سه. عبادتنا د مولا دی ځواک د قدرت ښکاري. عبادتنا د مولا دی ځواک د قدرت ښکاري. هڅه مسلمان کا هیله د جانان دی مبارک سه، رمضان دی مبارک سه، رمضان دی مبارک سه. رحمتنا د الله دی پرورشان دی مبارک سه، رمضان